زما خوږو ورونو نن نړۍ د اسلامي حکومتونو د حکمرانانو حال تاسو وګورئ کنه چې دې ته متوجه دی چې څنګه د مسلمان مال د خپل رعیت مال باندې ظالمانه ټکسونه ولګوم او په څه طریقه دې دا مال لوټ کړم کله یو بهانه ګوره او کله بله ګوره ځکه خو رب العالمین ناراضه کېږي او رب العالمین داسې بدترین حالت په موږ او تاسو باندې راولي چې هر انسان سره یو پریشانی ده سکون او اطمینان پسې هر سړی ړوند دی او هر انسان سره بس دا یو آواز دی چې مشکلات دی او حالت خراب دی او بازارونه خراب دی او ټول روزګار خراب دی د رب العالمین خزانه ډکې دي زما خوږو ورونو نقصان په ما او تا کې پیدا شوی دی او دا موږ ته رب العالمین فرمایلی دي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رب العالمین چې خپلو بندګانو ته کم نعمتونه ورکړي دي کم سکون او اطمینان پراخي د رزق ورکړي دی الله دا حال نه بدلوي تر څو چې په تا کې تغییر پیدا شوی نه دی که نن هم موږ او تاسو په صدق رب کائنات ته توبه وباسو او دا ښکلي صفات په هغه کې راولو نو رب العالمین خزانه ډکې دي هغه فرمایي که انسانان او پیریان او اولني او آخرني دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او خپل ټول ارمانونه الله رب العالمین ته پیش کړي او رب العالمین د هر انسان ارمان پوره کړي د الله بادشاهت کې دومره څه کمیږي نه لکه ستن چې بحر ته ښکته کړي ستن د بحر نه هېڅ شی نشي کمولی دا ټولو انسانانو ارمانونه چې الله پوره کړي هغه یې هم نشي پوره هم د الله د خزانو کې کموالی